د کوره 6 میاشتې د کوره نه سره وتلی 2 بچیان مو هغه مو درسره خرڅ کړي وو د هغه د پورولو دپاره او لوڼې وې یو لور و یو زوی هغه څنګه پوروړي په عذاب کړی وم بره مې یو چا ته ورکړ 4 لکه روپۍ یې راکړ کالدار یې پوروړي ته ورکړ وطن نجار دی له سیندو او غرو سم هم دی له دشتو او میرو سم وطن نجار دی له سیندو او غرو سم هم دی له دشتو او میرو سم د عزت خول د ننګ کول د میړنو میخانه د زمریانو مسکنه د حماسو فرګنو اول ولو څشتنه تل دې کوو ساتنه صدقه ستا تر سر درو ورکړه زه داسې ستړیا لاکم 10 میاشتې مې چې چای راته پرېوتې راسه مړ شو راپاتم نه سو د کور ته ولې مې ګرده یوړه په چارسو کې مې خرڅ کړله مګر راته پاته نه سو راسه مړ شو دروسم صدقه ستا تر سر دروسم وطن نجار دی له سیندو او غرو سم هم دی له دشتو او میرو سم لوړی هستې ښکلې ځواني مو پورته وړي مرګي شاهدان دشتې تنګي پاره او دړي وړي پر ګودر ژمنګي ستا به په یاد ویزګر وي قربان دې شور درودو اوبوسم قربان دې شور درودو اوبوسم په دغه باندې به د 15 کاله کېږي نه مې لاسونه کار کوي نه مې پښې کار کوي په خوله کې مې مړی په کور کې دا شان درلودله لکه خلاصې وه ولاکه شی لا لرو چې په ما کې کات واوړې مې درلودله نوره دا ورځ جو دا شان خو مې ولاکه بیا اختر چې مې خوړلې دي ولاکه مې په دا شکستان درته کو په دا 15 میاشتې خرڅلې دي ژوند په خیر دی سلام خیرات په دنیا او په آخرت کې د خدای وزونه داسې آمین الله قرآن مغیدو وساته د ظالمان الله دې وزونه داسې په دنیا او په آخرت کې موږ مونازور الله مونازور وزونه ورچاګیا جانې ته د الله یې وزونه ور په دنیا او په آخرت کې آمین الله دې تاسو ته اجر درکړي دنیا او په آخرت کې د خدای وزونه ورکړي په دې دنیا او په هغه دنیا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست رب العزت جل جلاله مو آباد سوکاله او خوشحاله ولره نن یو ځل بیا هم الحمدلله د دېرشو کسانو لپاره د خوراکي موادو تبذیر لرو رب جل جلاله دې قبول او منظوره کړي د بې بي حلیمې مور زکات دی الله پاک جل جلاله دې د دوی زکات او صدقات او خیراتونه په خپل عالي دربار کې قبول او مقبول وګرځوي موږ هم د مختلفو ساحو څخه د مختلفو ځایونو څخه زموږ د سروې مطابق هغه غریب هیوادوال راټول کړي او انشاءالله العزیز د هغوی سره په لنډې خبرې هم ولرو او همدغه امانت د دوی او د دوی حق به دوی ته سپارو هدف هم دا دی د المبارک خیرې نهاد همیشه په دې فکر کې دی چې څنګه وکولی شي خلکو ته بنیادي کار جوړ کړي نو په دې برخه کې هم ستاسو مرسته ستاسو کومک اړین دی تر څو موږ او تاسو وکولی شو چې بغیر له دغه څخه چې موږ د خلکو سره فقط د خوراکي موادو توزیع ولرو په نورو برخو کې الحمدلله لکه مخکې چې موږ فعالیتونه کول او همدارنګه اوس هم په دې امید او په دې فکر باندې چې نن ټول سره راجمع شي او خلکو ته د کار زمینه او خلکو ته بنیادي کارونه وشي چې الله جل جلاله دغه غربت او مسکنت په تدریجي شکل باندې له دې هېواد څخه ورک کړي خو بیا هم الحمدلله موږ فی الحال هم چې علم مرکز تر خپل سپورټ لاندې لرو د هغوی سره چې یتیمان او غریبان او بېوزله شاګردان دلته درس وایي د هغوی موږ تقریبا څومره چې موږ امکانات لرو د هغوی سپورټ کوو د هغو استادانو لپاره د معاشاتو یوه لاره نه یوه لاره جوړوو برابروو چې الله جل جلاله دغه کار چې بنیادي کار او دایمي کار دی الله جل جلاله دا روان وساتي په دومره برخه کې الحمدلله چې موږ هغه کوم مسجد مخکې یادونه کړې وه هغه مسجد هم
لله الحمد تر کار لاندې دی، کار روان دی او رب جل جلاله به هم دا بنیادي او دایمي او صدقه جاریه جوړه کړې وي. خو دا به زموږ ارمان وي چې موږ په دغه بنیاد کې داسې یو کار ولرو چې هغه یا کمپنۍ وي یا هم یو کارخانه وي، ولو که هغه ډېر ناچیز شی وي چې فقط دایمي د خلکو لپاره د خیر ذریعه او سبب ګرځېدلی وي، خدای جل جلاله به موږ او تاسو ته اجر راکوي. د ژوند درې ورځې دي، پرون تېر، نن واقع د سبا لمر راختلی نه دی چې سبا به لمر په موږ او تاسو باندې دا راوخیږي او که به نه. ډېر داسې مؤمنان په ډېرو امیدونو په ډېرو فکرونو باندې هغه ژوند کوي، خو بیا هم د الله جل جلاله له طرفه څخه ناګهانه مرګ ورته راسي چې بیخي هېڅ خبره او هېڅ هم اثر نه وي په دې برخه کې. ځینې وختونه داسې چې یو مسلمان او یو مؤمن په عموم کې یو انسان ډېر لوړ اوږده امیدونه او هیلې لري، خدای جل جلاله یا په یو د یو مرضي په امتحان باندې مبتلا کړي چې دغه مرضي د ده د مرګ سبب سي. نو چانس ژوندیو مؤمنانو ته چې ساه کشو انسانانو ته چې ساه کاږي، هغه مؤمنانو لپاره چانس دی چې هغوی څنګه کولی سي چې ژر تر ژره خپل د نیکیو اکاونټ ته یو څه جمع کړي. نو راځي پر تاسو باندې غږ کوو چې دا خیریه نهاد تر یو منزله تر یو مقصده پورې ورسوو، تر څو خدای جل جلاله هغه د سختې ورځې حساب پر موږ او تاسو باندې اسانه کړي. جزاکم الله خیرا. وطن نجار دی لسندو او غروسم، هم دی لدشتو او میروسم. وطن نجار دی لسندو او غروسم، هم دی لدشتو او میروسم. د عزت خول د ننګ کول د میړنو میخانه، د زمریانو مسکنه، د حماسو فرګنو اولولو څښتنه، تل دې کوو ساتنه، صدقه ستا تر سر دروسم، صدقه ستا تر سر دروسم. سندو او غروسم، هم دی لدشتو او میروسم. لوړی هستی ښکلې ځواني مو پورته وړي مرګي، شاهدان دشتي تنګي پاره پاره او دړي وړي پر ګودر ژمنګي، ستا به په یاد ویزګیر وي قربان دي شور درودو او بوسم، قربان دي شور درودو او بوسم. وطن نجار دی لسندو او غروسم، هم دی لدشتو او میروسم. مست هوا ښکلې فضا دي رنځور زړه ته دوا، تورزن غازي اریانا ډبرې زر خاورې رانجه بوټو کې دستا کیمیان، تمې د روحي غذا خیرات دې زه تر چنارو جروسم، خیرات دې زه تر چنارو جروسم. وطن نجار دی لسندو او غروسم، هم دی لدشتو او میروسم. په اسلامي زینت زیبایی د اسیا ملکه، عظم او هور دی کلکه، مقابله دی وی ګټلې همیشه زړګاکه، د الله په کومکه تندر فدا ستر شیروسم، تندر فدا ستر شیروسم. وطن نجار دی لسندو او غروسم، هم دی لدشتو او میروسم. وطن نجار دی لسندو او غروسم، هم دی لدشتو او میروسم. وطن نجار دی لسندو او غروسم، هم دی لدشتو او میروسم.
د عزت خول د ننګ کول د میړنو میخانه د زمریانو مسکنه د حماسو فرګنو اول ولو څښتنه تل دې کوو ساتنه صدقه ستا تر سر درو سم صدقه ستا تر سر درو سم او وطن نجار دی لسندو او غرو سم هم دی لدشتو او میرو سم لوړی هستی ښکلې ځواني مو پورته وړي مرګي شاهدان دشتي تنګي پاره او دړي وړي پر ګودر ژمنګي سب په یاد ویزګروي قربان دي شور درودو او بوسم قربان دي شور درودو او بوسم او وطن نجار دی لسندو او غرو سم هم دی لدشتو او میرو سم مست هوا ښکلې فضا دی رنځور زړه ته دوا تورزن غازي اریانا ډبرې زر خاورې رانجه بوټو کې دستا کیمیان تمې د روحي غذا خیرات دې زتر چنارو جروسم خیرات دې زتر چنارو جروسم او وطن نجار دی لسندو او غرو سم هم دی لدشتو او میرو سم په اسلامي زینت زیبایی د آسیا ملکه عظم او هوډ دی کلکه مقابله دی وی ګټلې همیشه زړګاکه د الله په کومکه تندر فدا ساتر شیرو سم تندر فدا ساتر شیرو سم وطن نجار دی لسندو او غرو سم هم دی لدشتو او میرو سم وطن نجار دی لسندو او غرو سم هم دی لدشتو او میرو سم وطن نجار دی لسندو او غرو سم هم دی لدشتو او میرو سم د عزت خول د ننګ کول د میړنو میخانه د زمریانو مسکنه د حماسو فرګنو اول ولو څښتنه تل دې کوو ساتنه صدقه ستا تر سر درو سم صدقه ستا تر سر درو سم او وطن نجار دی لسندو او غرو سم هم دی لدشتو او میرو سم لوړی هستی ښکلې ځواني مو پورته وړي مرګي شاهدان دشتي تنګي پاره او دړي وړي پر ګودر ژمنګي سب په یاد ویزګروي قربان دي شور درودو او بوسم قربان دي شور درودو او بوسم وطن نجار دی لسندو او غرو سم هم دی لدشتو او میرو سم مست هوا ښکلې فضا دی رنځور زړه ته دوا تورزن غازي اریانا ډبرې زر خاورې رانجه بوټو کې دستا کیمیان تمې د روحي غذا خیرات دې زتر چنارو جروسم خیرات دې زتر چنارو جروسم وطن نجار دی لسندو او غرو سم هم دی لدشتو او میرو
ویروسم په اسلامی زینت زیبایی د اسیا ملکه عزم او هوډ د کلکه مقابله دی وی ګټلې همیشه زړګاکه د الله په کومکه تندر فدا ستر شیرو سم تندر فدا ستر شیرو سم. دوستانو دا و دېرش کسیزه مرسته د بیبي حلیمې مور د رب جل جلاله دې قبول او منظور کړي او رب جل جلاله دې د دوی زکاتونه خیراتونه صدقات په خپل عالی دربار کې قبول او مقبول وګرځوي. موږ به ان شاء الله العزیز د څو محدود خلکو سره خبرې کوو ځکه چې ګرمي هم زیاته ده او نه غواړو چې دوی ته نور تکلیف هم ورکړو. نو ان شاء الله العزیز لنډې خبرې به ورسره لرو او وروسته به برنامه ختموو. دغه کاکا څخه خبره شروع کوو. السلام علیکم کاکا، څنګه یې؟ ښه یې؟ صحت مو ښه دی؟ ژوند په خیر دی؟ الله مو خیرات په دنیا او په آخرت کې د خدای وزونه داسې آمین. الله قرآن مو غیبي وساته د ظالمان الله دې وزونه داسې په دنیا او په آخرت کې موږ مو ونازول الله مو ونازول. آمین آمین. دا کومک یوې جاڼۍ کړې دی بیبي حلیمې مور دعاګانې الله ورته دې وزونه ورچاړې جاڼې ته دې الله یې وزونه ورکړي په دنیا او په آخرت کې. آمین. الله دې تاسو ته اجر درکړي. دنیا او په آخرت کې دې خدای وزونه ورکړي په دې دنیا او په هغه دنیا. موږ یې به یاد کړو د الله په یاد کې. آمین. ستاسو کور چیرې دی کاکا؟ ما کور وه څومره ناحیه ده؟ نهمه ناحیه. ښه نور د کار دپاره یو څوک نه لري چې کار کوي؟ یا دغه بچی و چې تا ولاړ کړې 3 میلیونه دي او مې دغه بچی و تا اوس ولاړ په کور کې د شیان نه درلودله نه؟ یا کریه په سراج کې پروت یم د کریه په سراج کې پروت یم سراج نه لري هېڅ شی نه لرم په ګډ افغانستان کې کریه په سراج کې پروت یم هغه کریه هغه مې نور مسلمانان راشي څوک 200 څوک 300 راکوي دا مسلمانان راټول دي په دا کریه معنی یې وزونه داسې ده زموږ د کریه غم مو خوري. بس انشاءالله که چا کومک وکړي موږ به خامخا کومک درسره کوو انشاءالله او ستاسو هغه امانت چې نور خلک راکوي درته سې رارسو. سمه ده؟ الله دې اجر ورکړي. آمین آمین. الله دې تاسو ته اجر درکړي. سلامت څنګه یې؟ ښه یې؟ صحت مو ښه دی؟ ژوند په خیر دی؟ ستاسو کور چیرې دی؟ مشکار د ساریانو په ماهیبیه. چیرې؟ ساریان په ماهیبیه. او ساریان ماهیبیه. ژوند څنګه دی؟ ژوند ډېر د ستړی ژوند، شپه راځي شپه نه راځي. ښه په دغه باندې به 15 کاله کېږي نه مې لاسونه کار کوي نه مې پښې کار کوي، په خوله کې مې مړی دا 15 کاله کېږي. و ډاکټرانو ته وایي ته به په نیم ساعت کې اوړې او راوړې، زه زخمونه په بدن کې لرم. و زه سهار په 6 بجې په زرز کې سپور شوی یم راغلی یم هم در اوسه ناست یم. یعنې نو دا د تکلیف د ښار نه څه دا نه کېږي. او بلکل نو زموږ ستړی ژوند دی، شپه راځي شپه نه راځي. یو بچی مې راسره جلا دی، یو راسره دی، په ما کې درواغ مرواغ نشته. هغه اریان شما واړي راواړي که د خپلو بچیانو ته یو ورځ که روزي برابر د هغه بچیان زما د لاسه له خوارزار دي چې زه پلار یم نو چې زه سم نو باره به د هغه څه حال اوس هغه دی د باندې په زرنج کې راته ناست دی، ځان دلته راغلی یم. د کور کې د وړو شانه شی درلودله که نه؟ په کور کې دا شان درلودله لکه خلاصۍ وه؟ ولاکه شی لا لرو چې په ما کې کاته واوړې مې درلودله نور دا ورځې و دا شان خو مو ولاکه بیا اختر چې مو خوړلي دي ولاکه مو په دا شکستان درته کو په دا 15 میاشتې خوړلي دي. څه درواغ سره وایو و همدغه هم دی نو بلا خو خدای تاسو ته اجر درکړي. دا ستاسو حق دی در تاسو مو رارسولی دي. بیبي حلیمې مو مرسته کړې ده، دعاګانې ورته کوم. وزونه درکې باید په ستړي ماهیبیانو ستاسو وګورځئ چې نه لاس کار کوي نه پښه کار کوي نه د کوره وتایست. یا دا زموږ کلي ته به تاسو راغلي یاست
خامخا او بالکل یعنې زه د دغه نه یم چې زه د کوره راوځم زه په کور کې داسې پروت یم بیا مې داسې پر اړخ باندې واړوي بالښتان راکړي بیا مې پر دې اړخ واړوي په دا پښو کې بالښتان راشي خدای دې اجر درکړي خدای دې ټولو تکلیفونو اجر په دنیا او آخرت کې درکړي په درو کس په دا باسکلي کې کښېنوي بیا مې تاکیې بس الله دې تاسو ته یعنې اجر زه اوس میاشت دلته ناست یم زه دومره وس قدرت نه لرم چې لا یو شی وخورم لا د دا باسکله ستا یو لاس هم دونه کار نه کوي چې خپل یو کس لاس مې دا کار کوي الله اکبر دلته په دا مغزه کې ویشتل سوی یم مکمل پنج یعنې چې اوس ما یو نه کې وس قدرت درلود دی دا زما د بدن د زخمو علاج مې کړی دی اوس دلته نه دی زه په دا چوکۍ کې ناست یم زم په چوکۍ ته مې سترۍ ورکړي دي زم په مغزي کې وشتل څه دا دلته وته خو ما بس خدای پاک بچ کړم ما هغه بیا دلته مشته د دې خواته راوتی مجموعي ژټم بس الله دې تاسو ته کې استحق درته مرسول دی السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر خیر شپه ورځ په خیر بخیر دی شکر تاسو څنګه دی ژوند ژوند خو دا ستړی لار بداره دی ښه. پوروړی یو ژوند زندګي کور ځای معلوم نه دی د بل په خرابو کې ژوند کوو به څنګه یې څنګه ژوند دی دا د کوره شپږ میاشتې د کوره مې سره وتلی دوه بچیان مو هغه مې درسره خرڅ کړي دي د هغه پورولو لپاره هغه څنګه خرڅ کړي دي څنګه ژوند او لوڼې وې یو لور و یو زوی هغه څنګه خرڅ کړي؟ پوروړي په عذاب کړی وم بر مې یو چاته ورکړ 4 لک روپۍ یې راکړل پوروړي ته ورکړ دا عبارت څنګه ژوند دا ژوند د هر کم د شاله دلته سړی راځي نو په شای خرڅ کړي یو نفر زموږ داماد مېړه و هغه ته مې ورکړ ښه او بیا اولاد نه درلودی ویل ما ته یې راکړه بس زه دا کوم ورسره دا عبارت څنګه ژوند څنګه زوی وینې کله کله وره ته راځي نور اوسېږي د بل چا سره هغه ده و د احمد د مېړه سره مې اوسېږي بس الله دې تاته اجر درکړي بس دا ستا حق دی که چا موږ سره آینده کومک او مرسته وکړه موږ به انشاءالله العزیز بس کومک او مرسته ته سره ورسېږي الله پاک مو قدر وکړه داسې ژوندي اوسه خیر اوسې علیکم ستړی مه سې حاجي کاکا څنګه یې صحت دې څنګه دی شکر دی الحمدلله ژوند په خیر دی بلا گزاره کوو ستاسو کور چیرې دی کور مې په تمنه کې دی ژوند څنګه تېرېږي ولا ژوند مې د لس کالو زوی لرمه هغه هم په مدرسه کې دی ښه په د شپېته کاله عمر کې مې وروسته سوال نه کړی موږ وروسته سوال ته ولاړ یم په همدا کې مې رګ باندې دا مې عکس دی په اینو مې په شفاخانه کې مې اخیستی دی وه هغه مې زنګون خوږه دی ټکر مې کړی و دا مې ملا ده رګ یې بند دی رګ یې باندې و عملیات غواړي منځونه مې ګرته په ناست وي پر دواړو سترګو مې پردې راغلي وه د چا په کومک کې را عملیات کړه بل ته مې هم پرده ده دا دواړه کول یې راسره کړي پر یو پرېمانه دا یوه دا اوس مې مکس ته ولید د دغه ځای څه چې رو بیا د دغه شنګشاره پرې دا ګر ځای نه ګر درک اته اتلې مې لا خوږېږي خوب ګر سره نه لرم د خوب ګولۍ مې ژوند دی او د دغه د درد ګولۍ خورم هغه ډاکټر راته ویل دوې دوې دانې خوره یوه سهار یوه ماښام هغه چې زه وخورم هغې په سترګو باندې بوج راسي یا په معدې باندې یوه خورم یوه دانه خورم باز بدن مې درد نو کې ارام وي انا ملا مې عملیات ته ولاړه ده د لسو کالو زوی مو دی هغه هم په مدرسه کې دی بس الله پاک ښه پوهېږي نو کله کله نه ځان څه ناامید شم کش الهي مرګ دې راکړی الله پاک د صابرینو ملګری دی هو نه د شکه ما الهي صبر به تا ته کړو والله پاک چې دغه ستا حق درته مو رسولی وي جاړې کومک او د هغې مې زکات کورکۍ ده کورکۍ مې راته وویله وه و دلته زموږ په منطقه کې یوه مدرسه ده یو مریض لري ولایت چې په کوم ځای کې دی خو دوی د دعا غوښتنه کوي ما موږ بیا هغه ورته کوو هغه ما ورته کوو چې ځو الله پاکي بل څوک بس نه خدای اجرونه درکړي هغه الله مجبور. سلامت ده، خیر وسي الله مو قدر وکړه ډېره زیاته الله دې وزنونه درکړي سلامت الله دې څه چې دنیا آخرت کې آمین. ورکړي ما د ملا د عملیات موږ دا ټول دوستان ته مو هم ویله بیا به م انشاءالله العزیز ورته وایو دی ستا خبرې هم اورېدلې که کم ورور کم یا جاڼې کم حاجي صاحب غوښتل چې دغه حاجي صاحب سره د دغه مریضي په برخه کې کومک او مرسته وکړي
موږ به انشاءالله العزیز هغه ستاسو مننه تر دوی پورې ورسوو. دغه سي ډي ده داسې که زما دا ګرده ما ولیدې په دغه- دغه کس کې و. دغه یې درته ګرته نسخې په د باچا خان شو کې یا یو بس نه، ډاکټر دی انشاءالله. حاجي احمد اڅکزی دی و بیا د پیچکاري چا په زکات پیسې راکړي پیچکاري په زر زر راوړي په ملا کې راولګول یو میاشت سم بعد هغه برته هغه دردونه راکړه الله دې صحت درکړي، الله دې جوړ کړي، الله دې شفا یې الله عاجله دې څه یې وزنونه درکړي حاجي کاکا ستړی مه سې. څنګه ښه یاست؟ په خیر یاست؟ ستاسو کور سره چیرې جوړ زموږ کور چې دی په یخ کاریز کې دی؟ دی یخ کاریز کې و ته په کار یخ کوې کاریز که نه؟ کار کوم څه کار کوې؟ د موچګرت کار کوم پیسې ګټې کې نه ګټې؟ بس دغه نه وګټم نیم کله خوړلې کله نه خوړلې د داسم بیخي سره خواستګي و داسې ورځ راغی چې د ورځې کې 1000 افغانۍ ګټلې؟ داسې ورځ خو نو دلته زما نه په یاد کېږي ما ګر سره نه په یاد کېږي زما توپان یو نیم سل دوه سوه توپان افغانۍ یو نیم سل افغانۍ دی. یو نیم سل افغانۍ در ماښامه په پورې کور که کې څو پیدا تنه سي یاست؟ 14 تنه یو 14 کسان. و په 2.5 افغانۍ مې سرای کرایه دي د 3 میاشتو کرایه راپسې پاته ده اوس نو دا ته ولاړ یو چې هغه راته وایي ته دې ځای بالا وځه خبرې راکړې دي و دا پنجشنبې په ورځ یې خبر راکړل که د جمعې پیسې راکړه نه کړې را خارج بیا زما د سرای ګوره الله جل جلاله رازق دی نه، الله جل جلاله خالق دی، الله بېشکه. جل جلاله مالک دی. بېشکه رزق هم ورکوي او ژوند هم ورکوي، انسانان هم پیدا کوي، بېشکه و انسانان مریضان کوي او بېشکه. ټوله هر څه د الله جل جلاله په لاس کې دي. و بېشکه دا ګوره دا ټوله مرسته چې نن کړې ده تقریبا 10 کسان، دا ټوله یوې جاڼۍ په غاړه باندې اخیسته ده، یوه ښځه ده. ښه کور یې ودان الله دې نه غواړي خوري چې خدای ټول تعالی دغه غریب وطنوالو مایوبین الله دې عزت مریضان، وکړي خدای سپین تعالی ږیري، دې اجر ورکړي او غوته دې الله اجر ورکړي الله دې تیستم درکړي چې تاسې دغه کوشش سره کوي بازارو کې پسې ګرځئ دونه ځغستاوې پسې کوئ د مسکین غریب پیدا کړي هغه ته دا خپل حق ورکړي الله دې هغو ته دغه اجر ورکړي بیا دې تیستې الله درکړي چې تاسې موږ آمین. ته دغه وکړله دغه په قدر وکتله خدای دې تا ته اجر درکړي. الله دې عزت ستا حق به درته هم رسولي، دعاګانې کوه. خدای مو الله وسات پاک ته آباد ژوند وسي خیر وسي. ژوندی وسي سلامت آباد اوسه. وسي څنګه خیر ښه است. شکر یا سلام خدای ستاسو ته کور ښه چیرې دی؟ موږ کور اوس پلان د دغه 15مې اوزې په حصه کې دی وختي ورشکا پر دوستان دروازه د ګور د صالحانو څخه 15 موضوع 8 موضوع یخ کاریز او بل څوک د کوم ځای سره غلي دي پنجوایي بل ستا کور چیرې و یخ کاریز ستا کور نصران مغني کې لې بل کړم لی بلا کرز او ستا کور چې کاکا فاطمه نه کې اتمه ناحیه ستا کور چې کاکا ا کوټ بابا کوچای کوټ بابا کوڅه څخه راغلی یعنی که تقریبا درته الحمدلله د کندهار د هرې ناحیې څخه یو څوک راغلی دی او هغه حق ورته رسېږي ښه ژوند څنګه دی کاري صاحب ژوند بیخي په تکلیف یې ورسره اوقات مو دا کاغذونه دي چې ټولوي اشپازي په دا کاغذ وکړو کوچنیان مو ورسره مریضان دي او په دا ټاټو کې ژوند کوو په دا خیمو کې اوس دلته یو بل مسلمان یو زوړ سرای راته نیولی په کرایه نو په دغه کې ګزاره کوو بس نو خواري هم نشته او کارونه هم نشته بس داسې بیکاري دي چې بیخي نو ته کار کې زه خپله بیکاره یم کار نه را پیدا کېږي کار په اشتاب ته ولاړ کولی شي دغه ګاډي مې چلوه سای دلته مې څو وخته د شکرنګ ورته وایي دغه مې ستوله و نو هغو ډېر تاواني کړم 15-16 روپیه تاواني کړم هره ورځ بیا 300 2.5 دا یې پاتېدله بیا به مې بر ته ور وړه هلته چې بیا کښېږدوله سبا بیا بر ته هغه راکړل دا یو څه خرڅ کړه هغه چې به مې سبا یوړه خرڅ به مې کړه یا دوی په 10 روپۍ یا په 8 روپۍ ماته حساب کړی او ما به بر ته په 6 روپۍ یا په 5 ورکړه نو کسر یې کوي هغه مې هم بر ته پرېږدولو بله خواري دی خواري نشته دا مرسته وینې په دې کې ګوره وړه غوړي چای برابل میټ دال لوبیا او پټاټې پیاز و د شامپو چای او مالګه دغه ټوله شنده د بیبي حلیمې مور زکات د تام رسولي بس قبولې کړه الله پاک دې دې ته یې وزنه ورکړي الله پاک دې د دې خیرات قبول کړي الله پاک دې دې ته اجرونه ورکړي خدای پاک دې کوچنیان ور هدایت کړي لویان دې خدای پاک ور وبخښي خدای پاک دې د رزق روزي تشتنان کړي د موږ سره ټولو مؤمنانو سره الله دې اجر درکړي دوستانو دا ونننۍ برنامه 10 کسان د خوراکي مواد توزیع د بیبي حلیمې مور زکات رب جل جلاله دې قبول او منظور کړي
د بلې برنامې پورې چې تاسو درنه چوپړ ته راځو پر ستر خالق العزال متعال رب جل جلاله مسپارو یادونه کوو چې راځي په دغسې حالاتو کې د خپلو غریبو هېوادوالو تر څنګ ودرېږو د هغوی لاس ونیسو د هغوی سره مرسته او کومک وکړو تر څو خالق جل جلاله راضي سي او رب جل جلاله زموږ او ستاسو په لاس باندې د خپلو مظلومانو بندګانو امداد او کومک کړی وي دا به زموږ او ستاسو لپاره لوی سعادت او لوی نیکبختي او لوی خوشحالي وي که نن د کندهار هرې ناحیې ته یو کس یو غریب ورځي او هغه نن ماښام فقط د نن ماښام ډوډۍ د دوی د غوړه ډوډۍ جوړیږي او یو شی پخې او مطمئن کېږي تر دې لوی ثواب او لوی اجر په دنیا کې نشته نو تر بلې برنامې چې تاسو درانه چوپړ ته راځو پر الله جل جلاله مسپارو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته اول خو ټولو ته ستړی مه سې وایم ټولو ته دې الله روغ بشر و خسرت درکړي چې اتس هغه مرسته او کومک کړی دی هغه موږ ته را رسېدلی دی دغه وړونو ما ته را رسولی دی د 22 کاله مې زوی راڅخه مړ سوی دی چې ما کونډه ګرده مې په کور کې راته پاتې دی د بل د کور کار کوم وچه ډوډۍ غورځولې او سهار مې راواخیستل هغه مې په کڅوړه کې واچول په خپله غوټه کې مې کښېښول دا د کلي راڅخه د بل د کور کار کوم الله پروردګار دې سته سته سر صدقه کړي سپین ږیری مې مړ دی ورور خوري کې جانې دغه زوی مې د 22 کالو راڅخه مړ شوی چې مان مومنان مې په غاړه کې لورکۍ مې روینې ته ورکړې د 4 اولادونه دي یوه مې لورکۍ ته زما په غاړه کې د بادام ماته 2 منه 3 منه په دغه د دې گزاره ده نو زه دغه ژوند د بل د کور کار کوم ته څه چې خدای غیبي او الهي ژوند عمر درکړي الله دې ستاسو سر صدقه کړي دغه الله دې د سر صدقه کړي دغه اجانۍ ته دې الله روغ بشر و خسرت ورکړي زه داسې ستړې الله کړم 10 میاشتې مې چې چای راته پرېوتې راڅه مړ شو راپاتم نه شو د کور ته ورې مې ګرده یوړه په چارسو کې مې خرڅ کړله مګر راته پاته نه شو راڅه مړ شو مغزي هډوکي مات شو دغه وړونو مې عکسونه ورښکاره کړي دي لیدلي دي الله باچا مو ملګری شه هم دی لدشتو او میروسم آوطن نجار دی لسندو او غروسم هم دی لدشتو او میروسم د عزت خول د ننک هول د میړنو میغانا د سمریالو مسکنه د حماسو فرګنو اول ولو څشتنه تل دې کوو ساتنه صدقه ستا تر سر درو سم صدقه ستا تر سر درو سم سندو او غروسم هم دی لدشتو او میروسم لوړی هستی ښکلې ځواني مو پورته وړي مرګي شاهدان دشتي تنګي پارا پارا او دړي وړي پر ګودر ژمنګي سب په یاد ویزګیروي قربان دی شور درودو او بوسم قربان دی شور درودو او بوسم وطن نجات دی لسندو او غروسم هم دی لدشتو او میروسم مست هوا ښکلې فضا دې رنځور زړه ته دوا تورزن غازي اریانا ډبرې زر خاورې رانجه بوټو کې دستا کیمیان تمې د روحي غذا خیرات دې زتر چنارو جروسم خیرات دې زتر چنارو جروسم سندو او غروسم هم دی لدشتو او میروسم پا اسلامی زینت زیبایی دا اسیا ملکا عظم او هور دکلکا مقابلہ دیوی گٹلے ہمیشہ زرگا کا دا اللہ پاک و مکا
تندر فدا ستر شیرو سم تندر فدا ستر شیرو سم وطن جار دل سندو او غرو سم هم دل دشتو